یوازې د دوه درېو کتابونو د اردو په کتو د سړي د سکالر او ملا نه جوړېږي، تر څو چې په مدرسه کې د پیغمبر حدیثو ته ګونټې نه ماتې کړي. نو چې مولا پسې د سپکې وې، په دې مولا د خلکو اعتماد ختم شو. ختم. نقصان چاته شو؟ نقصان دین ته شو. د عقیده او عمل پیغمبر خو تا ته دی ښی، نو ظالمه چاته نقصان ورخو؟ دین ته. دا یو چت چې آباد د پښتنو په دیوالونو دی، نو چې ته دیوالونه ولا کمزورې کې او ستنې کمزورې کې، نو که چت 10 ګزه لنټر هم د ټینګېدې نشي راغورځېږي به. نو دین خو مونږ ته صاحب عالمان ښایي، په عربۍ خو دوی پوهېږي، د عربۍ د ښودلو علم خو دوی کړی دی. د اردو 2 کتابه دی وکتل، نو تا نه دقیانوس جوړ شو. اسې تاسو نه یو تپوس کوم، که یو سړی د ډاکټرۍ کتابونه وګوري، دته تاسو ډاکټر ویلی شئ؟ تر څو چې ډګري نه اخیستې، میډیکل کالج کې سبق نه ویل. یو سړی د انجینرۍ 2-3 کتابه وکتل، بهترینه کوټه جوړوي، ښه زبردست ګلکار دی، انجینیر هم داسې نشي جوړولی، خو په انجینرینګ کالج کې سبق نه دی وی، ډګري نه ده اخیستې، دته انجینیر ویلی شئ؟ نه. حکومت انجینرۍ کې برتي کوي؟ نه. تنخواه ورکوي؟ نه. کتابونه خو یې کتلي دي. یوازې د 2-3 کتابونو د اردو په کتو د سړي د سکالر او ملا نه جوړېږي، تر څو چې په مدرسه کې د پیغمبر حدیثو ته ګونټې نه ماتې کړي، تر څو چې د استاد نه سبق نه ویلې.